سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ سه. افغان ابدالیان به نن د انګلینډ لاینز پر وړاندې خپله تمریناتي لوبه پیل کړې. د افغانستان کرکټ بورډ د انګلستان کرکټ بورډ سره په ګډه د دغه سیالیو کوربتوب په غاړه لري. د افغان ابدالیانو له لګښتونه د افغان کرکټ بورډ د انګلستان لاینز لوبډلې لګښتونه د انګلینډ کرکټ بورډ په غاړه لري. د انګلستان الف لوبډلې پر وړاندې د 3 ورځنۍ تمریناتي سیالۍ د راتلونکو سیالۍ سفرونه د افغان ابدالیانو کرکټ لوبډلې د غوره چمتووالي په موخه پلان شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر ښاغلی میرویس اشرف په دې تړاو موږ غوره وبلله چې د دې فرصت څخه ګټه واخلو. د انګلستان الف لوبډلې پر وړاندې یادو سیالیو کې د سور توپ 3 ورځنۍ لوبې تنظیم کړو. له نیکه مرغه په دې برخه کې بریالي شولو. ښاغلي میرویس اشرف زیاته کړې ده، اوس په دې تمرکز کوو چې خپل الف ملي لوبډلې پرله پسې لوبې تنظیم کړو چې د هر ډول شرایطو او حالاتو سره برابر شي، په راتلونکي د ملي لوبډلې برخه وګرځېږي. دغه تمریناتي لوبې په دغسې حال کې ترسره کېږي چې د دې وړاندې افغان ابدالیانو د عمان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې 2 ورځنۍ او 15 شلاوريزې لوبې ترسره کړلې. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوی ده، په چینل کې نوی یاست نو حتما مو چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما مو فیسبوک پیج هم در سره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.